عمر رضی الله تعالی عنہ زمانه وا یو پلار راغی عمر رضی الله تعالی عنہ ته شکایت وکړو وی عمره دې سر ته مې وګوره چې دا ویني را باندې بهیږي. عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی دا چا دا ظلم در باندې چا کړي دا سر دل چا مات کړي دی. وی عمر دا را سره زوی دا کار کړي دی زوی را له سر په لوړ باندې و ویني را باندې را مات کړي. عمر رضی الله تعالی عنہ ډیره سخت غوسه ورله چې خلافت د عمر دی بادشاہ عمر دی امیر المؤمنین عمر دی او زوی را لګي په پلار گزار کوي. وی دا زوی خو ما ته وغواړئ دا ما ته وغواړئ. خپل پولیس چې هغه پسې ولېږل پلار یې سره ملګری کو سارا ته لاړو سارا کې هلته کې صخرم رئیس سره ولو هغه ګرفتار کو راوست چې راوستو عمر رضی الله تعالی عنہ ته مخامخ ودرېدو. عمر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي ویل که دا پلار دی ولې ویل دی وی عمره یو طرفه فیصله به نه که زما خبرې به اوري که نه اوري وی بالکل به اورمه. عمر رضی الله عنه ته ستا خبرې ته غوږ دمه خو دا راته ووایي دا د څه حالت دی د خپل حالت ته وګوره خپې دې څښا دي مخ دې څښا دی لوی لوړ دې په لاس کې نیولی چېرته مونځ اودس نه کوي د خپلو لاسو ته دې وګوره. هغه ورته وایي عمره مونځ اودس خو نه پېژنم چې مونځ څه ته وایي اودس څه ته وایي. ها مونځ نه کوي نه عمره مونځ نه کومه. ښه نوم دې څه دی لکه څه نوم دې دی؟ عمره نوم مې جعل دی. څه شی؟ جعل. جعل څه ته ویلی شي په عربۍ کې ګنګوټ ته په عربۍ کې جعل ګنګوټ ته ویلی شي. وی څه دی نوم دی؟ وی جعل. عمر رضی الله تعالی پلار ته مخ راواړو وی تا سره چې ته بل نوم نه و چې ده ته د جعل نوم کېښودو تا خو د اول حق والی دی چې زوی ته به ښایسته نوم دی نو تا خو زوی ته جعل ګنګوټ نوم ایښی دی تا ته څنګه نوم ایښی دی؟ پلار یې سر ښکته کړو سر ښکته کړو وی دا راته ووایي چې کار څه کوي دا لوړ دی په لاس کې نیولی څه حالت دا ولې عمره دا لوړ را سره زه کړی چې خره سرومه نو څه سرومه خره سروم. وی دا پلار دی ولې والی دی دا دی ولې والی د دې خبر راته وکړي دا پلار دی ولې والی دی. وی عمره کیسه داسې وه چې زما دا مور او دا پلار چې دي که نه دا دواړه جنګونه کوي. وی مور دې څوک ته؟ وی مور مې چې ده نو هغه یو مجوسیه ښځه ده چېرته وینځه ده ورسره نکاح کړی دی. عمره خو بیا پلار ته داسې وکتل بیا ورته مخ راواړه ښه وي زه کیسه راته کوه دا پلار دی ولې والی دی؟ وی عمره خره مې سرول په سارا کې ټول عمر زه خره سرم سار شړم او ماښام یې را شړم نو دا خره جنګ کوي څه کوي جنګ کوي په سارا یو بل چیچي. نو دې پلار مې راته وي چې کله د دوی جنګ شي که نه ته لوړ اوچتوه او دې منځ له یې راچوه خر له به ګورې د شا غاړې نه ورځي ځکه د شا غاړې خر له ورځي خو په لته به دې ووایي نو شا غاړې به نه ورځي خو چې کله دوی یو بل چیچي او جنګ کوي دا لوړ اوچتوه دې سرونو دې منځ له یې راچوه یو خر به په یو خوا تښتي بل به په بل خوا تښتي. داسې کار وشو ده خو راته جنګ چل خو د جنګ د خلاصون چل ښودلی و سارا کې ما چې خره خلاصولم دکه چل به کوو چې یو خر به په یو خوا تښتېدو بل به وی روزانه به زمونږ په کور کې جنګ و زما د مور او زما د پلار وی بېګا شپه چې رالمه که نه نو مور او پلار مې لاندې وتي دي بس جګړه د یو بل ته لاندې وتي زه به ډېر اوازونه کوم خلاصون یې کوم خو خلاصېږي نه. یا خبره راته رایاده شوه چې بابا راته وایي چې خلاصېږي نه منځ دی لوړ لا اچوه منځ دی سره اچوه یا لوړ لا سره په لاس کې اوچت مې کړو چې منځ مې راواچو بدقسمتۍ نه د بابا په تندي ولګېدو مور بد شوله نو چې راوامې چې د منډې کړه خو خلاص شو. عمر رضی الله عنه هغې پلار ته داسې وکتل زوی ته څه نه وایي پلار ته یې مخ راواړه وایي ټول قصور ستا دی ټول قصور ستا دی د بچي اول حق دا و چې تا ته ښایسته نوم ایښی وی تا ورله نوم جعل ایښی دی ګنګوټ نوم دی ولې ایښی دی. بل حق د بچي دا و چې تا د یوې سمې ښځې سره نکاح کړی د ده تربیت یې ښکلی کړی وی تا د یوې مجوسي ښځې سره د یوې کافرې ښځې سره نکاح کړی هغه ته به د مور او پلار حق هغه څه وښیي. بل حق دی ولا دا ځای کړی دی چې د هغه ښایسته تربیت کړی وی هغه نه مونځ پېژني نه اودس پېژني هغه صرف خره پېژني او د خرو د جنګ ازادولو طریقه دی ورته ښودلې هغه پېژني ټول قصور وي ستا دی پلار ته وایي زوی ته نه وایي چې ستا قصور دی. نو د بچي حق دا دی چې مور او پلار د هغه څه وکړي صحیح تربیت وکړي صحیح تربیت